السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا شهید ولې انزالیږي، ولې معذوره کیږي؟ محترمه له کوچنیوالي څخه چې مو له د خلکو له عوامو څخه یا د علماو څخه اورېدلي دي چې په دې حالت کې حورې وویني نو باره بیا انزال سي. بعضې وخت سړی له ډېره خوند انزال سي، ډېر چې خوند پر سړي غالبه سي انزال سي. نو دا د حورو لیدل دا خو یو شیخ الحاج مولي عبدالله صاحب دی، اوس هم ژوندی انشاءالله الرحمن ژوندی دی. و د روسانو د وخت بیان کاوه راته. دغه د تازي پوسته دا د غزني و د کلات مابینځ کې یو منطقه وه، ډېر جنګونه د روسانو سره وسوله، مجاهدینو ډېر جنګونه وکوله. د ویل شاجي او طالب یاداوه کې یو غالبا دا کیسه د ډېر وخته موږ جنګ ته کلو، نو یو ځای پر اوبو باندې اودسونه کوو، نو دی چې هر ځای کښېني پر استنجا باندې نسي کښېنستی، راولاړ سي. زما ورپام سو یو ځای کښېني بل ځای کښېني، باره بل وار پوښتنې ځینې وکړل چې څه پېښه ده چې هر ځای کښېني په استنجا نسي ولی راولاړ سي. دول هر ځای چې زه کښېنم هاخوا ته نجونې ووینم، وایي زما سر خلاص شي دا شهید کېږي. باره ملګرو ته وویل مال دی خو شهید کېږي. دغونه اوس چې روډ و سړک ته ورغلل، جنګ شروع سو، دی اولنی څوک چې په موږ کې شهید سو. نو داسې بعضې مؤمنانو ته الله جل جلاله حورې په حالت د نازه کې ورښکاره کوي، دغه یې بدله ده د شهادت او د جهاد. نو دا خبره مو ډېره اورېدلې ده، خو لیکن لیدلې مې نه ده په کتابو کې. دا چې ما نه ده لیدلې دا زما پر کم علمي دلالت دی، علم دریاب دی. دا زه نه وایم چې دا خبره غلطه ده، چې د یو شي معلومات نه یې راته پاکې نه خبرتیا ښکاره کوم. نو کوشش کوم که ورباندې پېښ شولم بیا په هغه وخت کې بیان کړم. خو د علما کرامو او د عوامو څخه مې دا خبره بار بار اورېدلې ده. نو علم دریاب دی، علم دریاب دی. یو عالم یو وخت وایي په یو کوټه کې ناست و، نو د دسترخوانه څخه یو اتام پر مځکه وولید، یا دسترخوان ټول څو اتامونه پر مځکه ول، ده راواخیستل ویې خوړل. ول ما داسې اورېدلي دي چې دسترخوان چې سړی پاک یا له دسترخوانه اتام پورته کړي دومره ثواب لري لکه بیت الله شریف په سجارو کې. ول ما ورته ویل ما دا دغې خبرې دي. دا عالم وایي څو کاله بعد په مسند د امام طبراني کې پر دې حدیث باندې پېښ شولم چې ومې لیدي. مال ولې دې په هغه ورځ باندې خبره وکول؟ باید ما دی ویلي وای چې زه علم نه لرم. نو په دا مسله باندې محترمه زه هم علم نه لرم، او دا مسله یو مولوي صاحب محترم کړې ده. مولوي صاحب محترم موږ خو دومره څوک هم نه یو چې تاسو علما موږ ته مراجعه په مسایلو کې وکړي. باید تاسو خپل ستاسو علمي انداز تر موږ ډېر لوړ دی. موږ خو داسې یو د عوامو د خارج کې چې مسلمانان دي علماو ته لاسرسی نه وي، او بل که علما یې هغه هم د نورو مذاهبو وي، د دوی مذهب زنجلا وي، موږ حنفیان وي هغه شافعه وي یا مالکیه وي. نو تاسو لطفا مسایلې ما ته مه مراجعه کوئ، نه زه دونه ملا یم مه مې هغه سرچینه د جواب وګرځوئ چې تاسو ته هم جواب ووایم. ما ته حیا راځي چې د یو عالم ته جواب وایم. البته غسل متعلق دا خبره مخکې موږ کړې وه چې شهید که معذور سو باید غسل نه ورکول سي، ځکه یو خو دا حالات موږ ته نه دی معلوم چې د دلته حورې ولیدلې چې دا شهید سو معذور سو، او که دغه شهادت چې دی شهید سو پر مځکه رایله سو دغه په دغه وجه معذور سو. ځکه فقهای کرام یې څو صورتونه ذکر کوي، وایي که سړی پر ملا وول سو معذور سو، یا سړی د لوړه ځای رایله سو، یا لړم وچیچئ او دغه رنګه وغیره وغیره. خو لیکن شهوت نه و دا غسل نه لازموي. موسوعة الفقهیه صفحه 332 جلد نمبر 6 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دا
یو نفر و زه کوچنی طالب وم. طالبان په هغه وخت کې په نیمروز په دلارام پر منطقه باندې وله. دغه یو عامې سړی و. نو بیا یو وخت لږ چې دا د تورن اسماعیل عسکر ورباندې غالبه سوي وه، دول موږ محاصره و. بیا داسې لاړو په ځغاسته خلاص و. یو غټه کنده وه، ویاله وه یا نهر و، اوبه نه وې پکښې. زه دې تورې لاس ولم، خو هلته معذوره شولم. وایي ما په سر ځان خلاص شي لکه شهید شوې، ځکه شهید معذوره کېږي. نو خو ډېر وخت بعد مې بیا پښې وښورول. سړی دغه څنګه شهید دي چې پښې دې ښوري؟ اخر دا پته راته ولګېده شهید سوی نه یې. بس نو دلته بعضې وخت سړی د لوړه ځای ور وولېږي. دا شهید چې شهید کېږي نو خو ولاړ به نو دی شهید شي، هغه را وغورځېږي معذوره سوی. اوس موږ یو دوست و، هغه جان غلو شهید کوي په دواخانه یې کول، معذوره سوی. نو په دې وخت کې له لوړې سره لاس پر مځکه باندې وموښتېږي. او دغه چې حورې وویني، دغه حدیث مبارکه یا دا واقعه یا دا قول مبارک، دا مې نه دی لیدلی خپله، او را دومره ورباندې کوم. که په حدیث مبارکو کې نه وي، بعضو مشایخو ته به کرامتان ور معلومه سوي، د شهید حالات ور معلومېږي چې هغه د حورې ویني په دغه وجه باندې معذوره سي. او بعضې وخت سړی له خونده معذوره سي. دا د خوند مثال بې نو دی د ارکملا خانمد نومېږي. موږ طالبان و، دی له کوره تښتېدلی و، تاجر و. بیا سبقان شروع کړو د شاجوی و. حال مې اوس نسته ورسره بیخي، دا 15-14 کاله. یو وخت دغه بحث راکړی، د بیان کول ما نه وي، یا ما موسیقه لا نیولې ول، ماره پر سپور سولمه د اسکلیټن مې ورکړې، د چا خوند یې کول. اخر المعذوره سولم، ما المعذور کېدل نه ولې ول، ولاکم یا شهوت یې شی دغه معذوره سوم. ډېر خوند یې راکړ. نو دا د خوند په وجه هم کله کله سړی معذوره کېږي. نو خدمت بیا لکه سبقان پرېښول، بیا ته خپل تجارت شروع کړي. نو زموږ خپل علمي انداز دغه دی چې علم نسته په دې موضوع کې را سره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.